الفتاوه متعلقه مع التصوف یو مستقله فتاوه لیکي. په دې کې سیوطي رحمت الله علیه تپوس کېږي فی جماعت صوفیه اجتمعوا فی مجلس ذکر، د صوفیانو یوه ډله د ذکر په مجلس کې راجمع شي. ان شخصا من الجماعة قام من المجلس ذاکرا، وی دې مجلس کې خلک ناست دي، یو پکې پاسېږي په ولاړه ذکر شروع کړي. واستمر على ذلك، هم داسې لګیا وي لوارد حصل له، هسې نه وي دته ورود د انوارو شوي وي. فهل له فعل ذلك سواء كان باختیاره ام لا، آیا دا کار د تروالی که په اختیاري که په غیر اختیاري. وهل لاحد منعه وزجره عن ذلك، خلکو ته پکار دي چې دا ذاکر او دا جذب والا دینه منع کړي که پرېږدي. الجواب، سیوطي رحمت الله علیه فتوا ورکوي لا انکار علیه فی ذلک، په ده باندې په دې کار کې انکار نشته. وقد سئل عن هذا السؤال بعينه شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني، هغه جواب ورکړه بانه لا انکار علیه فی ذلک وليس لمانع التعدي بمنعه ويلزم المتعدي بذلك التعزير. وی چې کم چا دغه ذاکر او د جذب والا د جومات نه وایسته او منع یې که، نو وخت امارت اسلامي ته پکار دي چې هغه ته سزا ورکړي چې ولې دې ذاکر د جومات نه منع کړی. بیا په دې باندې مختلف اقوال د علماو راخلي، بیا وایي واجاب ايضا بمثل ذلك بعض ائمة الحنفية والمالكية كلهم كتبوا على هذا السؤال بالموافقة من غير المخالفة. دا د ټولو مذهبونو متفقه فیصله ده نه چې یو مذهب کې دا خبره. بیا وایي اقول زوایم، خپله فتوا اوس پیش کوي. کیف ینکر الذکر قائما والقیام ذاکرا، یو سړی د ولاړې ذکر نه څنګه انکار کوي؟ وی دا آیت نه دی کتلی چې الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، هوښیار هغه خلک دي چې په ولاړه ذکر کوي، په ناسته ذکر کوي، په ملاسته ذکر کوي. سیوطي رحمت الله علیه وایي دا د ولاړې ذکر د قرآن کریم نه ثابت نه دی، ولې انکار کوي د ولاړې ذکر نه؟ بیا وایي وقال عائشة رضی الله عنها كان النبي صلی الله علیه وسلم یذکر الله فی جميع کل احیانه. اوس وایي دا بعضې خلک وایي ګډېږي، دا خبره هم دا مولیان ډېره کوي، موږ ذکر مانو خو دا ګډېږي. ګډا تر ګډا فرق دی که نه؟ ستا هغه لغوي ګردش ته چې ګډا وایي نو هغې اطلاق خو دې پرې وکړه. دی څه وایي وان انضم الى هذا القیام رقص او نحوه فلا انکار علیه، ولو که دا ذاکر په ولاړه ذکر کوي او دې ذکر سره په ده باندې رقص راغی، تاوېدل پرې رالل، فلا انکار علیه، بیا هم پرې انکار نه دی پکار. فذلک من لذات الشهود والمواجید، دا د جذب خوند کې راغلی دی، د هغې خوند د وجې نه چې کوم دی په ده باندې دا حال راځي. وقد ورد فی الحدیث رقص جعفر ابن ابي طالب، حدیث ذکر کړی دی دا بحقي په سنن کې راخستی دی. رسول الله مبارک مکې معظمې نه چې راته د حمزه صاحب وړه لور صحابه ور اوچته کړه راوست. یو حضرت علي صاحب دی، یو حضرت زید دی، یو جعفر صاحب دی. حضرت علي صاحب مبارک وایي دا ما را روانه کړې ده، دا به زما یي او دا زما د تره لور ده. جعفر صاحب ورته وایي دا به زما یي، زما د تره لور ده، او زما بیبي چې ده دا د دې خاله ده، نو خاله چې په ماشوم مهربانه دا به زه ساتم. او حضرت علي صاحب حضرت زید صاحب ورته وایي وی جعفر صاحب حضرت حمزه صاحب زما رضاعي ورورو، دا زما وریره جوړېږي، نو دا به زه ساتم. رسول الله مبارک فیصله وکړه وی دا د جعفر صاحب بوځي، ځکه الخالة کالام، دا خاله د مور غوندې، مور یې نشته پرېږده چې صحیح تربیت یې وکړي. جعفر صاحب ته یې ورکړه، اوس د صحابو زړونه خفه نه شي، نو دی هر صحابي ته یو داسې الفاظ وایي چې پرې خوشحاله شي. نو علي صاحب ته څه وایي انت مني وانا منک، ای په دې خوشحاله ته زما نه یې او زه د ستا نه یم. بېحقي کتاب سنن کبرا د بېحقي هغه هم راخلي، سیوطي صاحب هم راخستی دی. هغه دې کې حضرت علي صاحب د دې خبرې په اورېدو دومره مست او خوشحالۍ کې راغی چې فحجل حجل یې وکړه. حجل څه ته وایي؟ اهل لغت وایي حجل دې ته وایي چې دا یو وخت په اوچته که او د دویمې خپې په پوندې باندې ګرد تاوېږه، وایي دې ته حجل ویل کېږي. فحجل حضرت علي صاحب په یو وخت په تاوېږي په مجلس کې. جعفر صاحب چې راوړندې شو هغه ته رسول الله مبارک څه فرمایي، ورته وایي اشبحت خلقي و خلقي، ستا رنګ هم ما غوندې دی او ستا اخلاق ما غوندې دي. فحجل وراء حجل علي، حدیث د بېحقي دی،
علي صاحب دلته تاویږي، شاته جعفر صاحب ودرېد هغه تاویږي. بیا درېیم ځل کې حضرت زید صاحب ته وایي انت اخونا و مولانا، زمونږ رور یې، زمونږ ازاد کرده غلام یې. هغه چې په دې مستۍ کې راغی فحجل وراء حجل جعفر، د جعفر صاحب د رقص نه اخواته هغه لګیا دی تاویږي. درې واړه صحابه رقص کوي. سیوطي رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کوي، وایي وذلک من لذت هذا الخطاب، دا صحابه چې تو شوي دي د دې خبرې د خوند د وجې نه تو شوي دي، په خوند کې راغلل. ولم ينکر ذلک علیه النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک خو پرې رد ونه کړه چې ولې را تاویږئ. فکان هذا اصلا فی رقص الصوفیة لما یدرکونه من لذات المواجید. وی دا حدیث دلیل وګرځېده د صوفیو په مجلس کې چې کوم رقص کېږي د هغې لپاره دا واضح دلیل شي. آخري فیصله واورئ. وقد صح القيام والرقص في مجالس الذكر والسماع عن جماعة من كبار الأئمة منهم شيخ الإسلام الإمام عز الدين بن عبد السلام. وی صحیح اقوال ثابت دي په دې خبره باندې چې د مجلس ذکر کې ودرېدل، تاویدل په مجلس د ذکر کې دا صحیح دي او ثابت دي د لویو علماو نه، او په دې باندې فتوا د جواز ورکړې ده عز الدین بن عبد السلام رحمه الله. دا 640 صفحه ده. دا د دې وخت نه و چې ما په دې موضوع خبرې کړې وې، خو د بعضې طالبانو په خوله باندې مې څه مسکا ولیده، او تاسو دې نه ناواقف هم نه یې، ځکه زمونږ صحبت ذکر د جمعې په ورځ هم دې مسجد کې د ورځې کېږي، او دا ډېر خلک راغلي، دا حال یې کتلی دی. تاسو بلد یې دې سره، نابلد خلک نه یې، خو بعضې مېلمانه راغلي و هغوی دا حال نه و کتلی. مونږ یې بیا هم نه ملامته کوو، شاید هغوی ته دا عجیبه ښکاره شوې وه، دغه مسلې مو د حق د اظهار دپاره عرض کړي. دا هغه لوی اعتراض دی چې په مونږ سیفینو باندې کېږي. یاره سیفین جوماتونو کې تاویږي او سیفین جوماتونو کې داسې کارونه کوي. د اول دا انوار دي، د انوارو غلبه ده، د الله په ذکر کې دا حالات کتابونه لیکلي دي. دغه څو خبرې مې عرض کړي، او نور به تاسې په خپل ځای باندې کښېنئ.